او بچی ته خپله مور ډېره زیاته ګرانه وه، هغه ډېره زیاته بیماره وه. نو ډاکټر ورته وینا کړې وه چې دا ستا سره د یو څو ورځو میلمنه ده، د دې به ډېر زیات خیال ساتي. بچی چې به دغه خبره کله به د مور خواله لاړی او دغه خبره به یې مخې ته راله نو ډېر زیات به د مور نه پشي شا وجړل، ډېر زیات به خفه و. دغه په هسپتال کې پرته وه د دې دپاره چې دا د یو څو ورځو میلمنه ده، نو دغه به له سهار وختي راتله او بیا به ترې ماښام تله. دغې سره به یو ګاډی یا موټرسایکل ورسره و، دا به تله یو پمپ ته او په هغه پمپ کې به یې تیل ور اړتن. نو یوه ورځ وله فقیر رالی، سوالګیرې وله رالی، ورته ویلې چې ما له د الله په نوم باندې څه راکړه. په دغې دوران کې د مور یو څو ورځې وي، دغه راولګې دغه فقیر لی هغه سوالګیرې لی یو څو روپۍ ورکړې، ورته ویلې چې زما لپاره زما د مور دپاره ډېر زیات سوال وکړه، د یو څو ورځو مېلمنه ده چې الله یې ښه کړي. چې سهار شوی دی د مور خواله تللی دی، چې کتلې ده نو په دې کې مور نشته دی. نو په دغې دوران کې دی دا سوچ کړی دی او ژړلي دی، راته ښکاري زما مور مړه ده، زما نه بېله شوې ده، راته ښکاري کفن دفن یې نیستلې ده. لاړه هغه کاونټر ته ور منډې کړې، ورته ویلې چې زما مور مړه شوې ده. څه شوه زما مور؟ ورته ویلې چې ستا مور موږ واټ ته لېږلې ده او هغه د بېګانه ښه شوې ده. چې د مور خواله ورغلې نو مور یې په دواړو مخه خپل کړه او بچي ته یې ویلې چې بچیه زه اوس ښه شوې یم. هغه بچي ورته یې ویلې چې دا څه قیصه ده؟ ورته یې ویلې چې بېګا د شپې څه ټایم شو، ما له یو کس رالی او راته یې وینا وکړه چې زه ستا هغه صدقه یم، ستا زوی چې کومه صدقه کړې ده هغه صدقه یم او ښه شوې یم. نو دا چې کار دی صدقې کوئ، صدقه رد البلا چې بلاګانې ځنه تښتي. 10 روپۍ د الله په نوم باندې ورکوئ، ډېره زیاته بهتره به وي ستاسو دپاره.